سلامونه، وخت مو په خیر. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د سولې پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي او دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جوړجاړی او اوربندې خبرې وشي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه کې د افغان سولې بهیر پر څرنګوالي، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو او له هغې وروسته حالاتو په اړه بحثونه وکړل. دا د یادو هیوادو څلورمه ناسته وه. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د 400 میگا واټه وارداتي برېښنا پرې کېدو سره د شرکت ته د هر ساعت په حساب 2,700,000 افغانۍ تاوان اوړي. د ملي دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال لسګونه وسله طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د ویلو ده چې د ننګرهار چارواکو هم بېلابېلو ولسوالیو کې د طالبانو پر وړاندې بریدونه کړي دي. هرات کې د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژه پرانیستل شوه. چارواکي وایي د روان کال لپاره یاده پروژه هرات کې 400 میلیونه افغانۍ بودیجه لري.